د کونړ د اړوند سیمو 30 تنه معلولین چې په خپلو خپو د ګرځېدو عاجز دي د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ ورسره HDDO موسسې د ویلچرو مرسته وکړه. کونړ د عامې روغتیا او معلولینو چارو ریاست مسؤلینو په خبره دوی هڅه کوي چې د کونړ په کچه معلولیت لرونکو وګړو ته هم اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ وکولی شو چې په کونړ ولایت کې د دغه معلولینو ورونو د خدمت دپاره دغه د HDDO په نوم د ادارې مرکز فعاله کړو چې تیر وخت هم د پروژه درلودله، چون دی دلته زیات ضرورت لري او د دغه خلکو تعداد هم دلته زیات دی. موږ بیا کوشش وکړو چې دغه پروژې وخت یو ځل بیا تمدید کړو چې په دې باندې وتوانېدلو چې دغه پروژې وخت بیا تمدید شو، دغه مرکز دوباره بیا فعال شو چې موږ تاسو د دې شاهدان یو چې دغه ورونو ته نن 30 نفره دغه ورونه او خويندې او ماشومان په دې کې شامل دي. دوی ته ویلچیر توزیع شوې، دغه همکارانو ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ګرځي او مستحق وړمنو خلکو ته چې څومره خدمات زمونږ او د دوی په وس کې دي په ګډه باندې هلې ځلې کوو چې د دې مشکلاتو ته رسیدګي وشي. په نورو مؤسساتو او په نورو ریاستونو باندې موږ هم دا غږ کوو چې د دې کمزوري اړمن قشر دپاره لا زیات خدمتونه وشي او د دې دپاره موږ د دې ته خدمتونه کوو انشاءالله. بل پلو معلولین چې د ویلچر باسیکلونو برخمن شول د دغه ډول نورو مرستو او همکارۍ غوښتنه کوي. غوښتنه مې دا ده چې زموږ کونړ کې ډېر معلولین دي او همدغه شانه لکه څنګه ستونزو سره چې زه مخامخ وم دغه شانه دوی هم ورسره مخامخ دي. باید چې د کونړ سره نورې مرستې وشي او دا نور معلولین هم د بایسکل یا ویلچر نه برخمن شي. په دې ټولو رئیسانو یو کوم په ټولو د اسلامي نظام په ټولو رئیسانو هغه معلولین چې تعلیم لري هغه ځان سره په وګماري دي کې ثواب دی اجر دی الله دې ټولو اجر ورکړي. د یادونې ده د روغتیا معلولیت او پرمختګ مؤسسه معلولینو ته پر مصنوعي غړو جوړېدو سربیره د فزیوتراپۍ خدمتونه هم وړاندې کوي.